ډېر خلک له موږ نه دا پوښتنه کوي چې کاروبار مې شروع کړو خو په کاروبار کې ناکامه راغم. هر نوع کاروبار چې زه شروع کوم په هغې کار کې پاتې راځم، او اما هر یو کاروبار چې زه کوم په هغې کاروبار کې ماته ګټه نه پیدا کیږي. د دې لامل څه دی؟ ډېر کله مې خلکو ته خپلې پوښتنې کړي دي او خپل مشکلات مې ورسره شریک کړي دي. زما یو کاروبار هم سر نه نیسي. که موټر والم موټر کې مې پاتې موټر مې خرابوي، که دکانداري شروع کوم دکانداري مې خرابوي، که هر کاروبار شروع کوم هغه کاروبار زما سر نه نیسي. خو زه دا یوه یادونه درته کومه، که چېرته تاسې په خپل کاروبار کې الله رب العزت راضي کړي، دا په یاد ولرئ چې ام به دا دنیا وګټئ، ام به هغه دنیا وګټئ. دا زه په اطمینان درته وایم که چېرته موږ تاسې په خپل کاروبار کې الله رب العزت راضي کو او الله رب العزت له موږ تاسې څخه راضي وي، دا په یاد ولره چې ما ته په هیڅ میدان کې نه ناکامیږو. لامل دا دی چې موږ تاسې دلته په هر یو برخه کې ماتې خورو او هر یو برخه کې موږ تاسې ناکامیږو. زما او ستا نه په هغې ډګر کې الله رب العزت له هیره وتلی دی او هیڅ وخت موږ دا فکر نه دی کړی چې له ما سره زما پر سر باندې الله رب العزت ولاړ دی. که دکاندار ته ورشي، دکاندار په خپله دکاندارۍ کې تر یو حده پورې غل دی. که هر چا ته ورشي، هغوی په خپله تر یو حده پورې په خپل کاروبار کې غله دي. نو آیا په داسې حالاتو کې به الله رب العزت له موږ نه راضي شي؟ هېڅکله نه. الله رب العزت وایي چې تاسې خپله په ځان کې تغییر راولئ، زه ستاسې تر شا یم او ستاسې ټولې دعاګانې او ستاسې ټولې خبرې دعاګانې زه په خپل دربار کې قبولوم. نو که چېرته موږ تاسې هر کاروبار کوو، هر کاروبار موږ تاسې شروع کوو، یوازې او یوازې د الله تعالی د رضا لپاره او د الله تعالی د خوشحالولو لپاره باید موږ تاسې کار وکړو. که موږ تاسې نکاح کوو هم باید موږ تاسې د الله تعالی رضایت په نظر کې ولرو. که موږ تاسې کاروبار کوو هم باید موږ تاسې د الله تعالی هغه رضایت او د الله تعالی خوشحالي باید په نظر کې ولرو. دا په یاد ولره، الله راضي که ام دې دا دنیا ښه کېږي، ام دې هغه دنیا. په دې دنیا کې به دې ټول کاروبار په ښه ښکلی مخې ته رواني او په هغې دنیا کې به په ټولو پوښتنو کې کامیابه کسي.